حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتهم العالیه فرمایي چې خپله واقعه بیانوله چې زه کله په یو کمپنۍ کې هم د هغه ډېر زیات تعلیم دی، بهترین انګلیش هم وایي، ډېر غټ تعلیم یې کړی دی او دی انجینیر هغه وایي چې ما به زما سره 35 فیکټرۍ وي، 35 فیکټرۍ. په هغه 35 فیکټرو کې به چې کوم ځای کې ضرورت شو فیکټرۍ والا به ورته وي ما ته به یې وي حافظ صاحب وي چې حافظ صاحب راولېږئ کار دپاره. وایي زه چې به لاړم که نه نو د نن نه تقریبا 25 یا 30 سال مخکې خبره ده، د نن نه 25 یا 30 سال مخکې د ورځې 1 لاک روپۍ دا ګپ نه و. وایي زه چې به یو فیکټرۍ ته لاړم نو ماله به د یو ورځې 1 لاک روپۍ راکولې او هغې خپله خبره کوله. وایي یو ورځ د یو شوګر میل او شوګر میل وایي په هغې کې څه مسله راغلې وه، په هغې باندې زما 7 ورځې لګېدلې وې او هغه کس چې کوم دی وایي ماله په ښه په خوشحالۍ باندې د 7 ورځو 7 لکه روپۍ راکړې. دا د نن نه 15 یا 13 کاله مخکې خبره ده. نو د دې زمانې چې کوم دی د اوس دور چې د هغې نه به جوړېږي کم از کم د ورځې 10 لکه یا 15 لکه روپۍ دا به وایي ما د ورځې اخیستې. خو ما الله سره دا وعده کړې وه چې کله زه د 40 کالو شمه نو زه به د دنیا دا هر څه پرېږدم او بس زه به د دین کار ته ځان وقف کوم. وایي چې کله زما عمر 40 کاله شو بس وایي ما هغه هر څه پرېښودل او الله ته متوجه شوم. اوس د هغه ځای په ځای په پاکستان کې خانقاګانې دي، خلک راځي بیتونه ترې کوي او صرف بیانونه کوي، په ټوله دنیا کې ګرځي او صرف خلک الله طرف ته رابلي. او د نقشبندیي سلسلې زموږ د دیوبند چې کومه سلسله ده هغې سره تعلق دی او ډېر الله والا انسان دی. هغه وی یو ورځ د ملاقات دپاره زما یو شاګرد و د انجینیرۍ نو هغه انجینیر و، هغه راغې د هغه کور والا م راغله. وی زما کور والا سره هغه خبرې اترې کولې نو ټول زما دا واقعیات یې ورته ټول بیان کړه. وی چې زما دا خاوند چرته م ځي نو هغه فیکټرۍ والا ته وایي چې زه د حافظ صاحب شاګرد یم. وی هغې وله پیسې هم زیاتې ورکوي او چې ورته وایي د حافظ صاحب شاګرد یم نو وایي چې د حافظ صاحب دا شاګرد راولېږئ د فیکټرۍ ته. وی زما په رجسټر کې چې زما کم زما هغه مشر او ما چې به چا سره کار کوو وي په هغه رجسټر کې اوس هم هغه سره زما نوم لیکلی دی. وی کله ناکله چې ما سره میلو شي وي ما ته وایي چې ستا نوم ګوره رجسټر کې اوس هم لیکلی دی، ته مونږ نه وښکې ګورې ښه، ته اوس هم مونږ سره ستا اندراج شته دی. مطلب دا دی که چېرې ته اوس هم راځې نو مونږ ته اوس هم مخلو او تاله د هغې نه سیوا پیسې مونږ درکوو. وی زما هغه کور والا ته یې کیسې وکړې چې ده به د ورځې دونه پیسې اخیستې. وی زه چې کور ته رالم ما ته کور والا وایي چې هغه پلان کې ستاسو ملګری راغلی او د هغه کور والا ما ته دا خبره وکړه چې تا به د ورځې 1 لاک روپۍ اخیستې او که چېرته به 2 ورځې تېرې کړې 3 ورځې 3 لکه 4 لکه دونه پیسې به تا ګټلې. وی ما ورته وایي چې تا د پیسو دا نظام کله پرېښې او دا نوکري تا پرېښې ده ستا په زړه کې چېرته دا خبره راغلې ده چې یاره ما غلط کار کړی دی. وایي چې زما په زړه کې چېرته دغه طرف ته معمولي دومره زره برابر هم نه دي راغلی چې یاره ما غلط کار کړی دی چې ما الله سره تعلق جوړ کړی دی. ځکه چې د هغې نه ما ته خلک راوړي هغه خو به ما ته د ورځې 1 لاک روپۍ میلاوې دی. اوس خلک کروړونه راوړي او زما په دې خپو کې ږدي چې ما ځان الله ته حواله کړی دی. د پیسو کمې په ما باندې نه راغې د هغې نه سیوا شوي دي ما سره پیسې ځکه چې ما ځان الله ته حواله کړی دی. مونږ او تاسو چې ځان الله ته حواله کړو د دې دنیا والا په زړه کې به الله اچوي او دا هر څه به تاسو له راوړي او ستاسو په خپو کې به ږدي.